د علامه اقبال صاحب د اردو مشهور نظم چې سرنامه یې د ابلیس کی مجلس شورا د هغې درې برخې ما تاسو ته وړاندې کړي دي. په څلورمه برخه باندې نن تاسو سره خبرې کول غواړم. په دغې دریو برخو کې ابلیس او د ابلیس دو مشرانو وړاندې او دویم مشر هغه باقاعده د جمهوریت نه د مولانا او د پیر نه جامې ایستلي دي او دا درې واړه یعنی جمهوري نظام طرز حکومت چې ورته وایي او بیا پیر او مولا نو د هغه فساد یې موږ ته ښوولی دی چې دا هم زمونږ خلق دی او دی زمونږ دپاره کار کوي او دا هم د دې دامونه دي. نو دویم مشر چې دی د جمهوري نظام نه یریږي ځکه چې جمهوري نظام په دغه ورځو کې په دنیا کې متعارف کېدو په جمهوري نظام ورته وړمبي مشر بالکل په دلیل سره ثابت کړه چې د دې نه مه یریږئ، دا هم د جمهوري نظام هم بادشاهت دی، ملوکیت دی، خو چونکې خلق ستړی شوی و د بادشاهت نه او هغوی نجات لاره کتله چې یاره د دې نه موږ څنګه نجات مومو، نو موږ څه چلو کو، موږ ورته ووایو چې ها ستاسو استحصال چې دی هغه بادشاه کوي، دغه یو تن چې دی که نه دا خو د استحصالي ټولې نماینده یي، مشر یي، نور دا خو یو پوره مافیا یي. نو دی ورته یو تن قرباني ورکړه چې ها دغه یو تن چې دا ستاسو سره زیاتی کوي او تاسو چې غریبانان یې، ستاسو چې وږي تږي، ستاسو وینم دغه یو بادشاه سکي. نو تمام خلق یې د بادشاه په خلاف راوچت کړه او څه چلې وکړو، جمهوري نظام یې راوستو، وزیر اعظم به او صدر به. نو دا جمهوري نظام ورته وړاندې مشر وایي چې دا هغه څیز دی، صرف نومون بدل کو. وجه دا ده چې خلق ستړی شوی و، نو د خلقو دغه احساس چې را بیدار شوی، دغه جذبه چې راوچته شوې وه د راویښېدو، نو د دغې د سړولو دپاره چېرې دوی په صدو باندې ستړي شي، په صدو باندې دوی وده شي او دوی مطمئني چې یاره ها بادشاه بدل شو، نو اوس په زمونږ وینې څوک نه څکي، اوس په موږ ته زمونږ حقوق زمونږ په کور کې ملاویږي. نو دریم مشر په دغه پارلیمنٹ کې بیا خبره کوي د وړاندې مشر ته او وایي چې روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. دریم مشر خبره وکړه چې ټیک ته جمهوریت چې کله په دې کې د سلطانۍ یعنی د بادشاهت او د سلطنت هغه روح دی، نو بیا استراب لکه بیا د پریشانۍ څه خبره نشته دی، موږ بیا خبر نه یو، موږ سره سیر هم نشته دی، ځکه چې هغه زوړ سیستم روان دی، صرف نوم بدل شو. خو د یو بلې خبرې نشاندهي ورکړله او وی چې ہے مگر کیا اس یهودی کی شرارت کا جواب. دا یهودي چې راوچت شوی دی داغه د شرارتونو جواب تاسو سره څه دی، او دغه څوک کارل مارکس چا چې اشتراکي نظریه چې دی هغه دنیا له ورکړې وه او څوک چې د سرمایه‌دارانه نظام خلاف و. نو وی چې د چې کوم تحریک راوچت کړی دی او د ټولې دنیا مزدور او کسان د په خبره باندې لبیک وایي او د دنیا ټول سرمایدار جاگیردار او غاصب هغه چیلنج ورکړی دی، د هغو ګریوانو ته لاس رسولی دي، نو اوس دله بس جواب ورکوئ. دا تحریک په څنګه موږ ناکامه کوو، ځکه چې دی خو د غریب خبره کوي، د مزدور خبره کوي، د محروم خبره کوي. وہ کلیمی بے تجلی وہ مسیح بے صلیب نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب. دریم مشر ورته وایي چې هغه کلیم څوک و؟ موسی علیه السلام. نو موسی علیه السلام به د الله سره خبرې کولې ځکه ورته کلیم الله وایي. نو دا دریم مشر کارل مارکس ته اشاره کوي چې وہ کلیمی بے تجلی، هغه موسی چې په هغه باندې تجلی یعنی پیغمبري نه ده نازل شوې، وہ مسیح بے صلیب هغه عیسی علیه السلام څوک چې صلیب ته نه دی ختلی، څوک چې په دار شوی نه دی. نو موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام او تمام پیغمبران چې راځي زما عزتمندو، هغه د محروم طبقې
د خوشالولو د پار راځي، هغه د دې د حوصله افزایی د پار راځي، هغه دې ته د ژوند د تیرولو د طریقې خودلو د پار راځي. هغه وایي چې اے خلقه، اے پریوتو خلقو را پاسئ، دا دنیا چې څومره د یو خان، د یو چودري، د وډیرا او د یو مالدار سړي ده، دومره ستاسو هم ده. دا د دنیا خوندونه دي او په دې خوندونه کې د هر چا حصه ده. نو دا دریم مشر ورته وایي چې هغه موسی چې په هغه باندې پیغمبري نه راغلی او هغه عیسی چې هغه په دار شوی نه، عیسی علیه السلام خو په دار شوی و. بهرحال زمونږ عقیده دا ده چې نه، دی په دار کړی دی خو الله حفاظت کړی دی. نیستو پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب. وایي چې پیغمبر خو نه و خو په ترخ کې کتاب دی، کتاب وسره دی. نو دی دا کارل مارکس چې دی د یو کتاب لیکلی و او هغې ته وایي سرمایه. پای کې ډېر بهترینې خبرې دي، کوم چې ستاسو له په لاس درغې ویل ولئ تاسو ته پته ولګي. او د یو نظریه وړاندې کړې وه چې قدر قیمت څه ته وایي که نه، په قدر باندې د یو خبره کړې چې خو ډېر دغه خوږې خبرې د خدایي کتاب نه ته یو خبره کول غواړم چې قدر څه ته وایي. نو هغه لیکلي دي چې یاره د دنیا هر څیز چې دی نو دی مرکب دی، یعنی جوړ شوی دی د دوو څیزونو نه. یو دی د ماده خام چې ورته موږ وایو که نه، خام مال. بل د انساني محنت. نو تاسو چې په دې دنیا کې چې څومره هم څیزونه ګورئ، دا د دوو څیزونو برکت دی، د هغو د میلاد برکت دی. یو ماده ده چې الله سبحانه وتعالی په مفت کې پیدا کړې ده، او بل د انساني محنت. د مثال په تور باندې هغه مثال ورکوي لکه انجن دی که نه، ریل ګاډی دی، د هغه انجن دی. نو دغه انجن څنګه انجن شوی دی؟ نو دا د انسان محنت په دې کې لګېدلی دی، انجن ته جوړ شوی دی. اوس کو د دې نه د انسان دا محنت وباسې نو دغه انجن به د وسپنې یعنی د فولادو یو ډیر ثابت شي، بیا به انجن نه وي، بس وسپنه ده پرته ده. او بیا کو د دغه فولادو د دغه ډیر نه انساني محنت وباسې نو دغه وسپنه بستل وشي، دغه به لاړه شي کان ته، معدنیاتو چې کوم ځای دی د کوم ځای نه چې دا وسپنه راوځي. او ځکه چې تا ته د انسان محنت وکړو نو دا وسپنه بیا به لاړه شي، بس یو کان به داسې جوړ شي چې خلکو ته پته هم نه چې داسې دي. نو د انساني محنت هغه یو مثال ورکوي چې دې مثال داسې دی لکه زه اوس تاسو ته د هغې یو مثال درکوم. لکه څرنګې چې په ټیر کې هوا ده، یا د انسان په دې وجود کې چې روح دی، د انساني وجود چې کله په دې کې روح وي نو دی خبرې کوي، دی ګرځي، حرکتونه کوي، خو که د ده نه روح وباسې نو دی بیا تشه باډي پاتې شي. نو د دنیا دا ښایست چې دی په دې کې د دوو هستو لاس دی. یو د الله سبحانه وتعالی چې هغه تعالی ماده پیدا کړې ده، هغه په سمندرونو کې ده، په غرونو کې ده، په ځمکه کې ده. مثال وسپنه ده، سره زر دي، سپین زر دي، کویله ده، ګیس دی، پټرول دی، یاره اوبه دي، یو قسمه قسم څیزونه دي. نو دا الله سبحانه وتعالی د چا په نوم چېرې دا د فلاني قام په نوم ده، دا د فلاني خیل په نوم ده، دا د فلاني قبیلې په نوم ده، دا د چا په نوم نه وي، بلکې دا الله تعالی په مفت کې د تمام انسانانو لپاره پیدا کړې ده. او دویم چې دی هغه انساني هستی ده. نو د انسان محنت چې ورسره میلاو شو نو سیس څه چلو کو، سیس قدر پیدا کو، قیمت پیدا کو. اوس بیا وګورئ دغه کتاب خو خیر تاسو ته اوس نشم خلاصولی، بهرحال هغه انساني محنت باندې خبره کوي چې دا انساني محنت څومره عظیم څیز دی چې دی د الله سبحانه وتعالی د پیدا کړی شوی ماده نه چې هغه یو خام څیز دی، د هغې نه څه جوړ نه کي، او بیا دغه څیز د مختلفو مرحلو نه تیریږي او دغې ټولو مرحلو کې انساني محنت شامل وي. مثال په طور باندې تاسو د درنګ نه اوسپنه راوباسئ،
د کان نه اوسپنه راوباسئ نو دغه اوسپنه د څوک راوباسي؟ خو انساني محنت راوباسي. خو انسان محنت نه کولی نو غر به بس په غر کې به اوسپنه پرته وه. بیا دغه اوسپنه راوښکل شي نو په اور کې اور ته څوک نه باسي، د اور نه څوک راوباسي، بیا د دغې نه کالی څوک جوړوي، بیا د دغې نه انجن څوک جوړوي. نو دا ټول په مختلفو شکلونو کې د انسان محنت په دې کې شامل دی ځکه دنیا ښایسته شي. نو دا دغه خبره مې ته کول د کارل مارکس چې کارل مارکس څومره ذهین انسان و چې هغه انسانانو لا یو بهترین نظام ورکو. دغه نظام چې دی دا د اسلام سره بالکل مشابهت لري. څه چې اسلام ویلي، څه چې پیغمبرانو ویلي، هغه کارل مارکس ویلي دي. لکه ځکه هو ته دا خبره ورته چا کړې چې و کلمې بے تجلی و مسیحی بے صلیب او نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب وسره دی. نو د پیغمبرانو میشن چا دې دنیا ته راوړی؟ د هغوی نه پس کارل مارکس راوړی دی. خو ملا او پیر دی مخالفت کړی دی. क्या बताऊं क्या है काफिर की निगाहें पर्दसोस, क्या बताऊं क्या है काफिर की निगाहें पर्दसोस, मशरق व मगरिब की कौमों के लिए रोज हिसाब. بیا دغه دریم مشر وایي چې یاره ستاسو ته څه ویم چې دغه کافر هغه نظر څومره پردسوز دی، هغه خو پردې وسوځولې، په خلکو کې کوم شعور را بیدار کو. دغه یو انسان څنګه چې پیغمبر راشي او په خلکو کې یو شعور بیدار کې، رسول پاک صلی الله علیه وسلم راغلی او 4 لکه کسان داغو رهبر شو او 4 لکه انسانان دا دغه ملګری شو او دی له شعوري تعلیم ورکو او دغه 4 لکه کسان بیا په دنیا خوار شول. او داغوی محنتو چې الله سبحانه و تعالی د دې دنیا نن کم نظام ختم کو، په خصوصي توګه غلامی ختم کړه او داغوی پر ریاست کې یعنی اسلامي ریاست چې دی نو پای کې بیا هر چاته دا حق ملاوي دو. نو وای چې دغه کافر دغه چې دی کنه کافر لکه منګه خود دغه چې کله مبالغه وای کنه لکه کافر سره دی نو کې دې شي داسې لفظ استعمال کړي لکه څنګه چې غنی خان وای کنه او یا کو منګه په نظر کې هو يهودي دی نو کافر دی. دغم راتلی شي چې کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردسوز، د نظر څومره پردې سوځي، پردسوز دی، پردې سوځي. مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، د مشرق او د مغرب د قومونو د پاره د خو څه چلو کو روز حساب هغه د دنیا نه جوړ کو. مون خدا د مرګ نه پس دي ته سبق وي چې لکه تاسو باندې چې کوم ظلم کیږي نو د دې حساب کتاب په قیامت پرس کیږي. او دغه کارل مارکس چلو کو چې نه دلته په دې دنیا باندې په دې ځمکه باندې به حساب کتابي چې اے سرمایدارا اے جاگیردارا د دنیا ستاسو نه ده، څومره چې ستاسو ده دومره د هر انسان هم ده. او تاسو به د غریب د دهقان کسان چې ورته وي او د مزدور استحصال نور نه کوي نو دغه غریبانان هغه څه ته ورسول؟ ایوانونو ته ورسول. نو دی ورته دریم مشروم دغه خبرو کی چې ګوره ساجبه انسان دی چې څه چلی وکړو او اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. وای چې د دې نه به زیات لکه زموږ طبیعت نور پس خراب شي. دا دریم مشر ورته وایي لکه دې کارل مارکس د ابلیس د ملګرو طبیعتونه خراب کړو چې دا د ابلیس په څه باندې خفه کیږي چې کله انسان په انسان باندې ظلم نه کوي او داسې ریاستي نظام قائم شي چې د ظالم لاس ریاست نیولې نو بس په دې باندې ابلیس خفه کیږي چې دا صدا خو زما دشمن دی ولې په قلاره باندې ژوند تیری. نه دی به یو بل وهي، دی به یو بل وینس کی، دی به یو بل غوښې خوري، دی زمانه دنیا غستې ده نو دا دنیا به دی هم نشي.
نو وایي چې د دې نه زیات لکه زمونږ دپاره د خفګان خبره به نور څه وي چې توڑ دی بندوں نے آقاؤں کی خیموں کی تناب، چې غلامان را پاسېدل او هغوی د خپلو آقاګانو د خیمو هغه رسۍ چې دی هغه وشلولې. تناب رسو ته ویلی شي، په کومو رسو چې خیمې راټینګي نو هغه دی دغه وشلولې دی غلامانو د غریبانانو، یعنی سرمایدارانه نظام چې په کومو رسو باندې راټینګ وو هغه خلک راپاسېدو هغه رسۍ وشلولې. اوس په سرمایدارانه نظام څنګه چلیږي؟ نو په دې وجه زمونږ طبیعت خراب دی. څلورم مشیر بیا د دریم مشیر په دغه سوال خبره کوي، وایي چې توڑ اس کا رمت الکبرا کے ایوانوں میں دیکھ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. وایي چې رمت الکبرا اټلی ته وایي، روم ته موږ وایو که نه، چې دا کارل مارکس چې کوم نظام راوړی دی د اشتراکیتو، هغه باچا خان به خبره کوله که نه چې پوروي که سپوروي په شریکه به وي، دا پیغمبري نظام دی. نو د څلورم مشیر جواب ورکوي چې ګوره د دې کارل مارکس د چې کومه نظریه اشتراکي راوړې د انسانیت د ښېګړې د محروم طبقې د راوچتولو، نو د هغې توړ په اټلي د اټلي په ایوانونو کې وګوره. اوس هلته کې موږ څه چل کړی دی؟ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. سیزر د دې چې کوم دی یو ډیکټیټر و چې هغه د عیسی علیه السلام نوم 100 کاله مخکې پیدا شوی او هغه د اټلي یعنی د روم د عظیم سلطنت چې دی نظریه پیش کړې وه او بیا تسلسل را روانو. نو وایي چې موږ دغې خاندان ته بیا د هغې سیزر خوب وخو چې بی اټلي ایټالین چې دي رومیان دام یو قوم دی او تاسو په دنیا باندې غالب کېږئ. کون بحر روم کے موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہے بالت چو صنوبر گاہے نالت چون رباب. وایي چې بحر روم چې دی نو د دغې د روم چې کوم سمندر دی د هغې د موجونو سره څوک تړل شوی دی، څوک د دغې موجونو لپټا هوا سته وایي که نه نغښتل شوی دی که نه، یا ورسره بره ګړه کړې ده، غاړه یې چاپېر کړې ده. نو کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا او گاہے بالت چو مصنوبر گاہے نالت چو رباب. څه چل کېږي کله چې دی دغه خلق چې دی دغه رومیانو د صنوبر لکه دنګې ونې چې د هغې په شان راوچتې شي، د هغو هغه قامي جذبه راوچته شي، قام پرستي. او کله چې دی کله ته وایي که نه نو جاړي لکه د رباب څنګه چې رباب وهل شي نو رباب چې ټنګ کوي دی جاړي، کله د رباب په شان جړه هم کوي. دا د چا خبره کوي؟ په دغه وخت کې موسولیني یو ډیکټیټر و چې د اټلي وزیر اعظم و، هغه یو پارټي جوړه کړې وه فاشست به ورته وي. نو هغه د قوم پرستۍ یو نظریه ورکړې وه، څنګه چې هټلر و دغه شان دی و په اټلي کې. او تاسو خو وګورئ که نه د اشتراکیت او د اسلام توړ چې دی نو دا قوم پرستي ده، ځکه چې اسلام او اشتراکیت کمیونیزم چې ورته وایي یا سوشلیزم چې ورته وایي دی د انسانیت خبره کوي. قوم پرستي چې کله په انسانیت کې ننوځي نو دی بیا چل کوي قام به په نورو قامونو باندې ظلم کوي او یو قام چې دی دا به د ټولو قامونو وسایل قبضه کوي. لکه چنګیز خان چې دغه لنګې نن سبا زمونږ امریکا صاحبه چې ده که نه نو دا قامونه چې دي یا یو وطن چې دی چې د وطن په نوم راوچت شو، د قام په نوم راوچت شو، نو بس د انسانیت د قتل عام اراده وکړه او اوس په دنیا کې بیا اور بلیږي. نو دا څلورم مشیر ورته وایي د دریم مشیر ته
چې د هغه جواب هم زمونږ سره شته دی. اوس اشتراکي نظام او اشتراکي تحریک به په څه باندې ناکامه کوو؟ په قوم پرستۍ باندې، چې قانون راوچت شي د قوم پرستۍ په نوم باندې. تاسو ګورئ نه، لکه کم ملکونه چې د سوویت یونین د لاندې وو، نو په دغه کې ملکونو کې قوم پرستي هم وجود موندلو، او دغه قوم پرستي به بیا ځان تړلو د اشتراکي طاقتونو سره، خو نه دا دواړه ضد و د یو بل. نو څنګه چې په اسلام کې قوم پرستي حرامه ده، کږلې شوې ده، دغه رنګې اشتراکیت کې هم قوم پرستي دا یو ناولی څیز دی، او حقیقت هم دغه دی. نو ځکه چې دا ابلیسي نظام دی او د انسانیت د ښېګړې کوم نظام چې دی ریاستي نظام، نو د دې جنازه څوک وباسي؟ قوم پرست تحریکونه. اوس قوم پرست زمانه په دې نه خفه کېږي، خو دا حقیقت دی.